قدرمنو ګډونوالو ته د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه. ګورئ همدغه سیاسیون وو چې د جرګې غوښتنه یې کولې. دوی راجګ شول او د ولسمشر څخه یې دا غوښتنه په وار وار وکړه چې ولسمشر ټول مسایل انحصار کړي دي او البته سوله یې هم انحصار کړې ده. ولسمشر یې مجبور کړ په یو نه یو ډول چې هغه رجوع وکړي خلکو ته. په دې وخت کې رجوع هم باید نه وای کړې، په دې وخت کې باید لویه جرګه هم نه وای راغوښتې، چون نتیجه یې تاسو ولیده چې نتیجه یې ده چې طالبانو وویل موږ نه جرګه منو او نه دولت سره کینو، موږ د دولت سره د حکومت سره جهاد کوو، چون په روژه کې ګټه او ثواب هم ډیر دی. بنان همدا سیاسیون چې پوه شول چې لویه جرګه راغواړي د دې دپاره چې بیا هم د ولسمشر یو څه د برجستګۍ څخه راوغورځوي، دوی ترې په شا شول. د سیاسیونو موضوع ځان ته ده، چون دلته انتخابات روان دي، په یو بل غواړي سره د ولس په سترګو کې ټیټ کړي. په لویه کې جرګه په هغه وختونو کې په هغه حالاتو کې راغوښتل کیږي چې پوره صلاحیت هم ورکړل شوی وي او د دوی فیصلې ومنل شي. جرګې ډېرې کمې د مشورو دپاره راغوښتل کیږي. زموږ اساسي قانون کې هم هغه جرګې دي چې هغې ته واک ورکړل شوی وي، لکه د اساسي قانون لویه جرګه چې کومه وه، د اساسي قانون لویه جرګه کې اساسي قانون تصویب شو. دې ته ورته نور مسایل چې جرګه کولی شي پرېکړې پرې وکړي، په دغه جرګه کې اجنډا چې کوم 4 سواله ورکړل شوي وو په همغه باندې بحث وشو. د پرېکړې صلاحیت یې نه درلود، د یوې مشورې صلاحیت یې درلود. مشوره دا وه چې موږ سوله غواړو، ورباندې وشي. د جرګې نه مخکې هم خلکو سوله غوښته، ورباندې غوښته. اوس هم خلک وایي چې موږ سوله غواړو، ورباند غواړو. بنان زه وایم چې دا 270 میلیونه افغانۍ چې په دې جرګه ولګېدې، دا باید نه وای لګول شوي. په اوس کې د جرګې ګټه کومه ده؟ جرګه ختمه شوه، 23 مادې سلا مشوره یې ولسمشر ته ورکړه او د جرګې نه مخکې او وروسته همغه څه چې ولسمشر غوښتل همغه مشورې ورکړې. یک انتقاد همیشه بر حکومت وارد می‌شود که حکومت خوب راهکار نداره، در مورد صلح حکومت مشوره نمیکنه و یا هم 10 مورد دیگر. فکر نمیکنید که جرگه یک راهکار مشخص برای مذاکرات با گروه طالبان ترسیم کرد و این که طالبان مورد قابل قبول طالبان است و یا هم مخالفین حکومتی را رد میکنه؟ این مسئله دیگه ای است که شما اشاره کردین که جز از رقابت‌های سیاسی و نظامی است. ګورئ جرګې کومه نوې خبره نه ده کړې. جرګې ویلي دي چې وربند وکړي. هغه څوک یا هغه هیات هغه پلاوی چې د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي هغه باید څه ډول وي. پخوا هم ولسمشر په دې پوهېده چې باید د ټولو اقشارو څخه یي، د ټولو قومونو څخه یي، د ټولو احزابو څخه یي. هغه یو لښکر چې جوړ کړی 250 کسان. پرون مو ویل وای زه یو پلاوی ټاکم بلکې لښکر نه ټاکم. لښکر ده ټاکلی و. بنان زه دا وایم چې ولس د اول نه معلوم و چې سوله غواړي. د دې جنګ قرباني ولس دی او خلک دي. د دې جنګ قرباني د سیاسیون نه دي چې په ځان باندې دیوالونه راګډ کړي. دا عام خلک دي چې وژل کیږي. زموږ سرتیري دي، زموږ د کلو خلک دي، زموږ د کلو او بنډو خلک دي. بنان دا خلک بې له سولې څه نه غواړي. هماغه مشوره یې اوس هم ورکړه چې سوله موږ غواړو. نوې خبره څه شی وه په دې کې؟ ولسمشر په دې پوهېده. ولسمشر هم دا چیغې وهلې د اول نه، دا 14 کاله هم دا چیغې ویل کېږي چې موږ سوله غواړو. نوې موضوع په جرګه کې اصلا نه وه. زه وایم چې ولسمشر د سیاسیونو په دام کې راغی. سیاسیونو غوښتل چې په رئیس جمهور باندې یو نه یو ډول د سهار اتنګ کې سیاسي څه البته چې خلکو ته وښیي چې سوله انحصار کړې ده، د خلکو سره مشوره نه کوي. کله چې ولسمشر وویل چې زه جرګه راغواړم، دوی ترې په شا شول چې اوس وخت نه دی. بنان یو ډول په شرط کې راغی. دوی ویل زه بس د سولې دپاره مشورتي جرګه راغواړم. دغسې یو کار وشو. په اوس کې د دې جرګې ګټه اصلا نه وه او موږ به ووینو چې په راتلونکي کې څه ګټه لري. که ګټه یې همدا وي چې 115 کسان طالبان راخوشي کوي، داسې هم کولی شو، د روژې دپاره هم کولی شو. په همدې ډول طالبان هم همدا کار کوي. د روژې دپاره د اخترونو کې کوم بندیان چې د حکومت ورسره دي هغوی راخوشي کوي سرتیري. نوي څه اصلا زه د دې جرګې غړی وم. ما خپلې مشورې شریکې کړې په کمیټه کې.
مګر زه پوهېدم د اولې ورځې چې په دې جرګه کې هغه تصامیم نه نیول کېږي چې باید نیول شوي وای. یعنی چی تصامیم باید گرفته میشه در این جرگه؟ هغه اجندا نه ورکول کېږي چې باید ورکړل شوی وای. خب از دید شما باید چی تصامیم گرفته میشه؟ ګورئ دغه جرګه په اوسنیو شرایطو کې زه اصلا مخالف وم چون دلته طالبان د جګړې اصلي لوری دی. دوی نه و پکې. که چیرې طالبان سلا شوي وای چې موږ جرګه راغواړو او د افغانستان د سولې په مورد باندې خب رئیس دارالانشای برگزاری جرگه گفت که برخی از اعضای گروه طالبان هم در این جرگه شامل بودن. ګورئ طالبان یا طالبان پلوي خلک به م پکې وي. ما خپله ولیدل چې ځینې خلک ملي سرود ته جګ نه شول. یعنې دا په دې معنی چې نظام نه مني دوی. خو یوه مسله دا ده چې په اوس کې موږ دې جرګې ته اړتیا نه درلوده. که اړتیا هم درلودی نو په هغه شرایطو کې باید وایي چې کومه فیصله یې کړې وه او ځای یې نیولی وای. اوس ځای نه نیسي. هغه څه مصارف چې وشول د څه ټول کابل چې تړل شوی و، یوه هفته یوه اونۍ رخصتي وه. یعنی دا نه جبرانېدونکي خسارې دي چې ملت ته وړاندې شوې. زه مطلق د دې جرګې مخالف وم. په اوس کې د دې جرګې مخالف ځکه وم چې اگر مخالف بودین چرا در جرگه شرکت کردید؟ نتیجه نه ورکوم. ګورئ هلته مې خپله انګېرنې شریکې کړې. هغه څه چې ما سره و هغه ما شریکې کړې. همدغه خبرې چې زه دلته کوم همالته مې وکړئ. نه خب اگر یک چیز است اگر مخالف جرگه می بودین شما هم عضو جرگه بودین هم مخالف جرگه بودین نظریاتتان هم شریک کردین و اکنون مخالف برآیند نظریات جرگه هم هستین. ګورئ زه په عموم کې د جرګې مخالف په دې ډول نه وم. هغه تصامیم هغه حرکات او هغه تحرکونه چې د سولې په مورد باندې چیرته کیږي د چا لخوا کیږي موږ یې پلویان یو. یوه هڅه وه د سولې دپاره. زه هم د سولې د هڅې دپاره باید ګډون مې دلته کړی وای. خپله انګېرنه مې شریکې کړې وای. خو کیسه دا ده چې زه پوهېدم چې دغه جرګه ځای نه نیسي. اوس 23 مادې ولسمشر ته ورکړې. په 23 مادو کې هغه څه و چې په دې کې باید طالبان شریک وای. طالبان د جګړې یو اصلي لوری دی. طالبان تا نه مني، حکومت نه مني، جرګه نه مني. نو چاته مشورې ورکړو؟ ولسمشر ته مو ویل چې تاسو سوله وکئ، تاسو اوربند وکئ. اما بله خوا تاسو ولیده طالبان هیڅ ستا خبره نه اوري. نو چې نه مني ګټه یې څه ده؟ تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه که تحلیلی که مثلا در این میز ارائه میشه و یا هم در پایتخت مردم داره او دید در مثلا در هلمند، در پکتیا و یا هم در قات بدخشان و یا هم در زابل وجود نداره و با مردم افغانستان باید مشوره صورت میگرفت در مورد صلح افغانستان. فکر نمیکنید که این حرف جرگه مشورتی صلح و آقای کاظمی حرف بجاست و باید مشوره صورت میگرفت برخلاف حرفای شما؟ ګورئ مشوره او صلاح د ټولو اقشارو سره، د ټولو قومونو سره، د ټولو احزابو سره، د افغانستان د اتباعو سره پکار ده. دا یو نیک نظر دی، ښه خبره ده. مګر د لوی جرګې راغونډېدل او په لویه جرګه کې په دې موضوع چې آیا موږ سوله وکړو که نه وکړو، دغه مسله مهمه ده چې موږ تاسو بحث پرې وکړو. آیا لویه جرګه موږ همدې ته راغوښتې وه چې خلک راشي او د سولې مسله موږ سره مطرح کړي؟ زه وایم د کلیو خلک، د لرې پرتو سیمو او بنډو خلک دوی هم سوله غواړي، موږ هم سوله غواړو. یوه ژبه ده، هلته هم یوه ژبه ده چې سوله غواړو او دلته هم یوه ژبه ده چې سوله غواړو. دوی هم په دې پوهېږي چې طالبان سوله نه کوي، د حکومت سره نه کیني او موږ هم پوهېږو په دې باندې. نوې موضوع دې کې نشته دی. ښه په هر صورت داسې به ووایو چې هر هغه حرکات چې د سولې په مورد باندې د چا لخوا کېږي، چیرته کېږي، هغې ته موږ په درنه سترګه ګورو. مخکې مې اشاره وکړه. خو یوه مسله ده، د دې په ځای چې په همدې مسایلو باندې په دې څلورو پوښتنو باندې لویه جرګه دایره شوې وای، ښه به دا وای چې امریکا ته ویل شوي وای، د لویې جرګې مشوره دا وای او اجنډا هم دا ورکړل شوی وای چې امریکا ته راغلی یې دلته په افغانستان کې چې جګړه پر مخ ویسي او که ته راغلی یې چې د افغانستان خلک آرام شي. دوه خبرې. که چیرې د سولې دپاره راغلی وي نو 18 کاله کېږي چې په افغانستان کې ته جګړه پر مخ وړې او افغانان پکې وژل کېږي، ته قراره ناسته یې ورته. بنان پاکستان دې در وتړه. پاکستان اصلي لامل دی د جګړې دی. پاکستان دی چې دغه 45 کاله د 40 کاله موږ نه پرېږدي. پرون یې د مجاهد په نوم باندې افغانستان ورانوه او خپلې برنامې هغه دې پې پلې کړې، افغانستان یې پې چور کړو.
تاسو ولیده چې زموږ اردو یې له منځه ویوړه، هغه اردو چې پاکستان به اصلا سر نشو ترې جګولی. نن پاکستان راځي زما کونړ بمباروي، زما خوست، زما تڼي بمباروي. موږ راکټ نه لرو. حتی د افغانستان د دولت خوله ماته ده چې دغه د پیښه وغندي. بنان پرون د مجاهد په خوله باندې ماته راغږېدی پاکستانه، پرون د احمد و د محمود په نوم باندې ماته راغږېدی او افغانستان د ورانوه. نن د طالب په خوله راغږېږي. امریکا ته باید دا ویل شي وای چې امریکا که غواړي چې په افغانستان کې دلته پاتې شي، سوله دې راوله، سوله اصلي راوله، صادقانه یې راوله او پاکستان باندې فشار راوړه څنګه چې په کار دی. پاکستان منزوي کوي. دا منزوي نه چې ولسمشر وایي چې ما منزوي کړی دی. څه رقم منزوي شوی دی؟ یعنې څه معنا لري؟ څه شی پې شوي دي؟ وایي ما اوبه مهار کړي دي. وروره کم ځای کې د اوبه مهار کړي دي؟ ته ماته یو بند وښیه چې تا مهار کړي، ته ماته د یو بند سروې وښیه چې تا کړې ده، ته ماته یوه پروژه وښیه چې د اوبو په مورد باندې تا پر مخ وړې. هماغه پخوانۍ پروژې وې، بند سلمه پخوانۍ وه. بنان دا هغه څه دي چې د انتخاباتو او د ټاکنو دپاره پر مخ وړل کیږي. لویه جرګه په هغه مسایلو باید دایره شوې وای چې د صلاحیت حق یې درلودی، نه د مشورې. باید صلاحیت یې ورکړی وای چې دوی تاسو په دې جرګه کې هغه مسایل مطرح کوي چې د صلاحیت حق ولرئ. مګر اوس هغه 3-4 مسایل مخکې هم پرې پوهېدو، اوس هم په هغې پوهېږو. زما په اند باندې د دې لویې جرګې مشورې نوې نادره نه وې او جالبه نه وې. پخوانۍ وې، ټول پرې پوهېدل، ولسمشر هم پرې پوهېده او خلک هم پرې پوهېدل. 18 کاله کېږي موږ همدا چیغې وایو چې سوله غواړو. دا چې څوک یې راوړي، څنګه یې راوړي، را دې وړي. اوس هم موږ ناست یو د امریکا څخه سوله غواړو، ورته وایي چې امریکا سوله راوړه. افغانان په خپلو منځو کې نه سره کیني. اصلا مشکل دلته په خپلو افغانانو کې دی. پوهېږئ که چیرې طالب د پاکستان د غېږې راوځي او زموږ حکومت د امریکا د غېږې راوځي، هېڅ مشکل نشته دی. دواړه بس په یو میز باندې کیني او سوله به وي. موږ د جانکیري په غېږ کې لوېدلي یو، دوی د جنا په غېږ کې لوېدلي دي. جنا چې څه ورته وایي همغه کوي او موږ ته چې څه وایي موږ همغه کوو. سپاسگزارم. تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. با توجه به مجموع نتایجی که از جرگه مشورتی صلح بیرون آمد، واکنش تندی را که گروه طالبان در برابر نتایج این جرگه داشت، انتقادهای سیاسیون داخلی افغانستان در برابر قطعنامه و فیصله این جرگه، آیا نتایج جرگه مشورتی صلح تاثیرات مثبت روی مذاکرات صلح خواهد داشت؟ برگزاری این جرگه راه حل برای پروسه صلح افغانستان ترسیم کرده و یا هم جز مصارف انگفت و زیان وقت نبوده؟ به عنوان پرسش آخر و جنبندی از عرصه میمانه میپرسم. آقای سعادت بفرمایید شما. طوری که در اول خدمتتون عرض کردیم که دایر نمودن جرگه در شرایط کنونی این موجه نبود و چنین مشوره هم که از مردم افغانستان گرفتن، این مشوره بود که همه میدانستن آن چیزی که از الف تا یای مردم افغانستان میخواند همین چیز جرگه به فیصله رساند و فکر نمیکنم که این موارد از این مواردی که در جرگه بیرون داده شد اینا قابل تطبیق هم باشه برای جناب مخالف. ما یک چیز براتون اضافه میگم که ببینید افغانستان شاید یگانه کشور در کره زمین نبوده باشه که با این بحران ها دست پنجه نرم میکنه. بودن کشورهایی هم که مثل افغانستان در بحران ها زندگی کردن، مخالفین مسلح داشتند، نمیفهم جنگای داخلی داشتند یا کشورهای همسایه بالاشون تعرض میکرد، اما چرا اونا در جنگشون کامیاب شدن؟ پیش از اونا دو چیز مشخص بود: شناخت از دشمن که دشمن کیست و با کی دشمن خطاب کنند. دو، خط قرمز بر مردمش مشخص بود. اما متاسفانه در افغانستان از دشمن یکی برادر میگه، یکی او را ناراضی میخونه، یکی او را تحریک میخونه، یکی او را نمیفهم مخالفین سیاسی میخونه. یعنی به این معناست که ما هیچ شناختی از دشمن هم نداریم. اما تو که در شناخت دشمن عاجز هستیم، در آوردن صلح هم عاجز خواهد بودیم. ما صلح از کسایی میخواهیم که اونا خودشان تصمیم گیرنده نیستن، قطعا نیستن. یعنی 1000 بار که شما صدای صلح بلند بکنی فقط کفایت میکنه که از اونجا یک کرنیل پاکستانی برشان بگه در قطر که این قسمت شما قبول نداریم.
به این خاطر به عوض از این که ما وقت خود ضایع بسازیم بهتر از سیاسیون ما را رهبرای احزاب سیاسی را مردم اردو را کل بسیج بسازیم در شناخت دشمن و در دفاع از وطن و در مقابل دشمن باید بجنگیم. سپاسگزارم آقای کاظمی، شما بفرمایید. ما بازم روی اجماع تاکید مایی است. یکی از نقاطی که میتونه اجماع جدی را به وجود بیاره داخل افغانستان همین لوی جرگه مشورتی صلح بود و چیزی که پیشتر با شما گفتم بازم میره تکرار میکنم که از دورترین نقطه افغانستان کسایی که آمده بود ذهنشان روشن شد و کسایی آمده بودند که از ولسوالیایی که در کنترل حکومت دولت نیست بینن و یک کار خوبی که انجام شده بود اون از اون نقاط نمایندای مردم افغانستان آمده بودند در جرگه شرکت کرده بودند به خاطر ازی که در اونجا اونها شخصیت ها یا متنفذین یا بزرگایی که هستند با طالبان مراوده خود دارن رفت آمد و گپای خود دارن یعنی آدمی که با یک ذهن روشن رفته من اطمینان دارم که اونمو طالب مطمئن میسازه و در رابطه با صلح در رابطه با آرامش در رابطه با مذاکرات او را آرام میسازه. طبیعتا کمک کننده است رفت آمدن از اینا رفتن از اینا فکر باز از اینا روشن شدن اذهان از این شخصیت ها. یک آدم آمده بود دوست عزیز در داخل لوی جرگه مشورتی صلح که 98 ساله بود حتما شما دیدین از طریق رسانه او از نورستان آمده بود پس بنابراین او یک مشر از خودش یک متنفذ قومی است هم بر روی قوم و خانواده و فامیل خود تاثیرگذار است و هم روی طالبایی که با اونا مراوده خود داره روی از اونا هم تاثیرگذار. ما باید فکر سازی بکنیم ما باید انگیزه بدیم با اونمو ریش‌سفید انگیزه بدیم با اونمو جوان انگیزه بدیم با او خانم یا زن یا مرد یا تحصیل کرده خود انگیزه بدیم در شرایط فعلی که ما خواستار صلح هستیم خواستار آرامش هستیم خواستار مذاکره هستیم در شرایط فعلی و بازم تاکید میکنم که این جرگه بدون دستاورد نباشه. سپاسگزارم. اصولی صاحب شما هم کوتاه فرمایید. ګورئ سوله باید راشي په ورځ کې خواوشا 1.5 کسان دواړو طرف لخوا شهیداني مړه کیږي وژل کیږي کونډې یتیمانې په دې خاوره کې پاتې کیږي. اصلا که راشو موږ به د سولې غوښتونکي وو قربانیان به یې موږ وو مګر سوله په اسلام آباد کې بندي ده سوله په واشنګټن کې بندي ده نه سوله د افغانستان په هر کې شته او نه سوله د ملا هیبت الله سره ده. امریکا او پاکستان د سوله وکړي زموږ سوله راغلی ده په لویه کې په پاکستان د فشار راوړي څوک امریکا اوس سوله نه کوي که امریکا سوله کولی پاکستان هم فشار راوړی شو پاکستان یې ورتړلی شو او ورته ویلی شول چې که طالبان نن حمایه کوي طالبان به سوله وکړي سبا به څه کېږي سبا به د داعش په نوم نور رازېږوي په نور نومونو به نور رازېږوي. مهمه دا ده چې پاکستان باندې فشار راوړي صادقانه او امریکا و پاکستان سوله سره وکړي زموږ په لاس کې نه ده. سپاسگزارم. بسیار تشکر آقای اصولی آقای کاظمی و آقای سعادت از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بیننده عزیز تا برنامه بعد خدا نگهدار.